الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل أما قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذنه، فإن فعل ذلك فقد خانه، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. رواه ابو داود و ترمذی. دا روایت حدیث شریف حضرت ثوبان نقل کی. راوی حضرت ثوبان رضی الله عنه دی کی درې خبرې درې احکام ذکر کیږي. یو هغه کې دا دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو امام د یو چا دپاره دا نه ده جایزه چې دی دعا کوي په هغه دعا کې خپل ځان یادوي او هغه قوم امین کوي، نو دا خیانت کوي. چیرې دا کار وکړي چې د خپل ځان خاص کوي په دعا سره، دوی ته نه وکړه دا فإن فعل ذلك فقد خانهم، دا لوی خیانت وکړي. بلکې دا دعاوې سکیږي، دا دعا سکیږي په حیث اجتماعي سره چې موږ ته کوو، نو هغه دی وي دا امام یا هر څوک چې هغه دعا کوي، هغه به دی دعا کوي چې هغه به د جمع ضمایر وایي، هغه به د متکلم الغیر ضمایر وایي، یعنې هغه به داسې په پښتو کې معنا دا ده چې ځان و ګرد مسلمانانو دا حاضرینو دا به ګرده یادوي، د ګردو دپاره به دعا وي. که چیرې د یوه دپاره دی د ځان دپاره کوي هغه امین کوي، نو دا خیانت یې د دوی سره وکړي، دا لوی خیانت وکړي. نو انسان به چې دعا کوي دی دعا به کوي چې عامه دعا دې کوي، د خپل ځان دپاره هم، د نور امت دپاره هم، د نور مسلمانانو دپاره هم، د بل چا دپاره هم. او بلکې دا هم سته روایت کې راځي چې یو څوک د یو چا دپاره د ایصال ثواب دپاره یو دعا کوي، نو یا یو فاتحه ورله وایي یا یو قل والله شریفه وایي، هغه فرشتې ملایکې وایي الله پاکه دی هم دغی که، دی هم دغی آباد که، دی هم دغی وبخښه، و ده ته هم دغی مغفرت وکړه، دی هم دغی آباد که، د ده هم دنیا و آخرت سم که. څوک یې بل چا لره کوي نو فرشتې ورته حاضر وي، هغه وایي الله دی هم دغی وبخښه، ده ته هم دعا دی هم دغی که، دی هم دغی آباد که، دی هم دغی کامیابه که. نو یو دا دی چې شخصي دعا یوازې که ځان سره سړی کوي صحیح د پروا نه لري، په اجتماع کې به ځان دپاره نه غواړي، هغه به د ګردو مسلمانانو دپاره وي. یو دا دی که یوازې د ځان دپاره غوښته او ځان یې خاصوي دوی امین کوي، نو دا خیانت دی. دا یو. دویم په دې حدیث کې دا حکم دی چې اجازت د چا د خوا نه راغلی، چې اجازت د یو کور د خوا څه نه سوی، دا نه د جایزه چې څوک د چا په کونج کې د سرای یا د مینې یا د ویلي یا په کونج یا په دروازه کې ګوري، دا د چا دپاره نه د جایزه وای، هېڅ جواز نه لري چې یو اجازت نه سوی چې سړی وای و راځه څوک ستا و راځه راځئ، بیا صحیح ده چې څوک ورسي بیا که ګوري، بغیر د اجازت د چا دپاره نه د جایزه چې د چا پر دروازه ګوري، یا څوک د چا د خونې و کونج ته ګوري، یا د چا د بیتې د کور د سرای د ویلي و کونج ته و سرای ته د ده و حرم ته ګوري. دا د هر مسلمان خپل حرم دی و دغه ته به څوک نه درېږي نه به ګوري. حتی دا هم راځي چې یو څوک یو سړی له ورسي اجازت سن غواړي 3 واره اعلان وکړي یا ناره وکړي یا 3 واره دروازه وټکي، بالا دې ګرده ورځ نه ورته تېروي، بیا دې زنځي بس د 3 وار بالا. دغه رقم دا ټلیفون دی یو څوک و چاته بس ورته هڅه سوی وي ورکوي د 3 وارو بالا ضرورت یې نسته، یا به پر لمانځه وي یا به پر یو ضرورت وي یا به پر اوداسه وي، نو د 3 وارو بالا سې سړی د چا دروازه وایي نه دخکوي ټکوي، نه دې د چا ته دا ټلیفون ورکوي، نه دې د چا هغه بغیر د اجازت د چا و کور ته ګوري.
دویم په دې حدیث مبارک کې دا حکم راغلی دی. دریم دا دی چې د چا دی خو بیان د لمنځو، دریم دا حکم دی که د چیرې د چا ضرورت د اوداسو نو نبی علیه السلام وایي که لمونځ تېرېږي هم خیر دی، که لمونځ تېرېږي هم دی یو وار د استنجا د ضرورت د بولو هغه کفایت یې وکړي، د هغه څه د ځان سپک کړي، بیا د اودس وکړي، بیا د لمونځ ورکړي، بیا د لمانځه له ورسي. که لمونځ تېر سوی و هم خدای به د هغه اجرت ورکړي، د هغه جماعت. که نه و تېر سوی په هر ځای کې چې ورورسېدی په هغه کې به شرکت وکړي. او بل دا دی چې په لمانځه کې سړی ورسي په هر ځای کې امام که په رکوع وي په رکوع کې به شریکېږي، که پر سجده وي اس دی الله اکبر وکړي، نیت دې وتړي، سجدې له پسې ځي، انتظار دی د دی نه کوي چې ته د دی راپورته سي یا دی کښېني. پر هر رکن چې امام دی په هغه کې د شرکت کوي. نو دې حدیث کې دا درې مسلې رالې. نبی اسلام وایي ثلاث درې انسانان دي لا یحلو، دا درې حکم دي لا یحلو لاحد ان یفعلهن ولا یؤمن. اول یو دا دی چې دا امین نه پر حق نه لري رجل یو سړی دی اما قوما چې دی امامت د قوم کوي فیخص نفسه بدعا دی ځان خاصي دونه هم دوی دپاره نه کوي. نو د امام دپاره دا ده چې عامه دعا کوي، هغه کې دا د لمنځګزار هم یادوي، خپل ځان هم یادوي، نور امت هم یادوي، ګرده یادوي. فإن فعل ذلك که داسې وکړو یوازې د ځان دپاره فقد خانهم، دا یو حکم. دویم پیغمبر علیه السلام فرمایي ولا ينظر في قعر بیت، د خونې په کنج کې دې نه ګوري یو څوک قبل ان یستأذنو چې ده ته اجازت نه وي میلاو سوی، د چا په حرم کې وسرای کې دې نه ګوري چې اجازت نه وي ورته میلاو سوی. فإن فعل ذلك که دا وکړي دا کار قبل د اجازت څخه مخکې د هلته د چا په حرم کې وکتل فقد خانهم، دا خیانت وکړي د دوی سره. دریم په دې حدیث شریف کې دا راغلی دی ولا یصلي لمونځ دې نه کوي یو سړی وهو حقن چې هغه بولو ټینګ کړی وي، د بولو ضرورت یې وي، د استنجا ضرورت یې وي، حتی یتخفف چې دی ځان سپک کړي، دا بولو څه ځان فارغه کړي، بیا دې په جماعت کې شرکت کوي، هغه په تکلیف یې توجه یې نه برابرېږي په جماعت کې، نو هغه اودس د هغه لمونځ بیا مکروه وي. رواه ابو داود و ترمذي، دا حدیث شریف ابو داود و ترمذي ویلی دی. وبه قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود قال قد رأيتنا وما يتخلف، دا غټ حدیث دی. په دې کې عبد الله بن مسعود فرمایي لقد رأيتنا وای موږ لیدلي دي وما يتخلف عن الصلات، د دې لمانځه څخه څوک مخالفت نه کوي د فرضي لمانځو څخه اذان وسي الا منافق قد علم نفاقه، یو هغه سړی به وي چې نفاق یې ښکاره وي، خلک په خبر وي. او مریض که به ناجوړه و هغه به هم مخالفت نه کوي. کان المریض لیمشي بین رجلین، هغه به د دوه کسانو پر اوږو به یې لاس نیولی وي لا به راتلی حتی یأتي الصلات، هغه به لمانځه له راتلی. وقال عبد الله بن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا سنن الهدى، پیغمبر علیه السلام و موږ ته سنن هدا را شو. سنن هدا و چیشته وای؟ سنن معنا سنتونه، هدا معنا د هدایت طریقې، هغه طریقې چې هغه هدایت د الله تعالی د قرب او دغه د رضا باعث جوړیږي، دغه ته ویل کېږي سنن هدا. اصل دا خبره زده کوي د پیغمبر علیه السلام افعال چې ده به قول هغه دوه قسمه وو، یو هغه و چې پر سبیله د عادت به و چې عادت باندې و، و دې ته سنن زوائد ویل کېږي. لکه مثال کې طور د پیغمبر اسلام د عادت و چې جماعت ته وردننه کېدی شی په شی قدم یې اخیستی، مثال بیا چې راوتی چپه پښه تر مخه وه، مثال چوټ په پښه کوي اول شی په پښه کوي، دویم چې دی هغه چپه، او چې کاږي هغه اول بیا چپه بیا راسته، دا رقم دغه لره چې به د خلا لره بیت الخلا لره چې دنه کېدی چپه قدم یې تر مخه وړی.
دا رقم مثال پیغمبر اسلام اوبه په 3 ساعو څښلې داسې دي د عادت وو دا ته سنن زوائد ویل کیږي دا که انسان عمل په دې باندې وکړي په دا سنن زوائد باندې ډیر لوی اجرت ډیر لوی ثواب لري که هغه نه وکړي انسان صفات سو ماخذه ګناه پکې نشته ګناه نه لري په تر کې او هغه څه د عادت مبارک و د رقم کړی دي هغه څه دي په هغه کې که چاو په هغه کې ثواب دی او کپات سو ګناه نشته کم چې د پر عادت کړی و سنن زوائد یو سنن هدا دي سنن هدا ودا ته ویل کیږي چې د هدایت ذرائع دي لکه اذان لکه اقامت لکه مثال هغه جماعت کول دا سنن زوائد نه دي دا سنت مؤکد دي سنت مؤکده نو هغه بیا دوه قسم دي یو هغه دي چې مؤکده دي یو هغه سنن دي چې هغه غیر مؤکده دي دا هغه دي چې انسان صفات سي انسان په ماخوذه دی انسان سره حساب کیږي ګناه لري دا سنن نو دلته دی وای علمنا سنن الهدى پیغمبر علیه السلام و موږ ته سنن هدا را ښوولي و چې هغه سبب د هدایت دي یو دغه صدا دی ول ان من سنن الهدى صلات فی المسجد یو د سنن هدا صدا د سلمنز په مسجد کې کول دي الذي يؤذن فيه هغه مسجد چې په هغه کې 15 وخت اذان کیږي نو جماعت به کیږي نو منځ کې کیږي دا جماعت لره راتګ د سنن هدا صدی صدا ډیر سبب د باعث دی د الله تعالی د قرب د نزدېکت سبب ګرځي او که مسجد سړی پریږدي سبب د ماخذې دی د ګناه دی حساب سره کیږي او دا علامه د نفاق ده وای د منافقتوب علامت دی دا څوک مسجد پریږدي یو مخ وفي روايه په بل روایت کې دا راغلی دی پیغمبر علیه السلام وویل من سره کده چا خوښ سي ان یلقى الله غدا مسلما چې د الله تعالی سره سبا مسلمان په ښه په سپین مخ ملاقات سي که دا زړه غواړي چې د الله تعالی سره سبا په سپین مخ باندې یعنې د مرګ بعد د الله سره په ښایسته رنګ باندې د مسلمانۍ په شکل کې د ملاقات وسي فلیحافظ علی هذه الصلوات انسان دی حفاظت کوي پر د 5 منځو باندې هذه الصلوات الخمس پر دا 5 منځو دی محافظه کوي د الله تعالی سره په سپین مخ باندې په شرنګ باندې او په خوشحالي په حالت کې مخامخ دا 5 منځونه کم دي حيث ينادي بهن چې आवाज کیږي دغه د پاره اعلان کیږي حي على الصلاه حي على الفلاح اوس ګوره د حي على الصلاه معنا دا د سراسي د المانزه وخت لر المانزه لراسي حي على الفلاح معنا کامیابی لراسي اوس موږ خو کامیابی په دې کې وینو چې شی پیسې وي ښه جایدادونه وي مالونه وي ګاډیانې وي دا کامیابی ده مګر د الله نبی وایي چې اذان وسي حي على الفلاح د دې معنا دا د کامیابی لراسي نو په انسان 15 وخت حاضرېږي مسجد لره په دې کې شک نشته که مور دی که مسکین دی بس دا کامیاب دی دا به کامیابی په دنیا کې هم کامیاب دی دا به په قبر کې هم کامیابی دا به په آخرت کې هم کامیابی وای من سره کده چا زړه غواړي ان یلقي الله غدا چې دی ملاکی سي د الله تعالی سره مسلمن نو فلیحافظ علی هذه الصلوات الخمس دی دی پر دغه 5 منځو باندې پایبندي وکي محافظت وکي حيث ينادي بهن سپدې باندې اعلان کیږي او اذان کیږي فإن الله شرع لنبيكم الله پاک دی وایي چې مشروع کړی دی لنبيكم حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره مشروع کړی دی سنن الهدى وإنهن دا 5 وخت المنزون سدي جماعتون سدي من سنن الهدى سدي دا سنن زوائد ندي دا د سنن هدى سدي او الله تعالی په هغه باندې د رضا او د الله تعالی د قرب او د نبی اسلام د خوشحالي د رضا د سبب ګرځي بیا دی وایي ولو انکم صلیتم فی بیوتکم
که چیرې دی وکړي ولو انکم که تی صلیتو لمنځونه وکړي فی بیوتکم په خپلو کورو کې وکړي کما یصلي لکه چې لمونځ کوي هذا المتخلف دغه سړی چې دا مخالف دی چې دا د منافق علامه و فی بیته لترکتم سنت نبیکم تی د خپل نبی سنت بیا پرېښوئ د خپل نبی طریقه م پرېښوله د خپل نبی طریقه دا ده چې مثال څنګه و نبی علیه السلام د مرض په حالت کې هم راتلی جماعت لره د نبی طریقه دا ده چې تی 5 وخته حاضرېږئ او دا خو خود عذر دی ناجوړي عذر ده پرون 15 څو عذره ماته ته بیان کو یا بد سوی دی ولو ترکتم کوم پرېښوئ سنت نبیکم د نبي طریقه ته پرېښوله که په لمانځه کې وي که په لباس کې وي که په خوراک کې وي که په انسان په صورت و په سیرت کې وي د نبي طریقه سړی پرېږدي دا خپل حلیا دا سیرت دا خپل چهره هم د نبي پر طریقه نه کې برابره لو ضللتم بیا به ګمراهان سي دا عبدالله بن مسعود دا حدیث نقل کوي لو ترکتم کوم پرېښوئ سنت نبیکم د نبی طریقه د نبی سنن هدا ته پرېښوئ لو ضللتم بیا به ګمراهان سي وما من رجل نه د یو سړی عبدالله بن مسعود وایي نه د یو سړی د سړیانو سره یتطهرو چې ښه اودس وکړي فیحسن طهور ښه اودس کور وکړي ثم یعمد بیا د اراده ولري الی المسجد من هذه المساجد دغه مساجد لور د مسلمانانو یو مسجد لره اراده وکړي روان سي الا كتب الله له بكل خطه الله پاک به ولیکي د دغه سړي دپاره بكل خطوه په هر قدم باندې یحتوها چې د قدم اخیستی دی حسنه پر هر قدم به الله یوه نیکي ورکړي ورفع بها درجه او په دې باندې به یوه درجه بلنده سي او حتی عنه بها سیئه نو 3 انعام الله ورکوي یوه نیکي لیکل کیږي او یوه درجه بلنده کیږي او په هر قدم باندې یوه خطا ماف کیږي نو دا څونه سو چې دا سړی مسجد ته رالی لمونځ یې په ګټه کې پاته سوی بیا دی وایي ولقد رأیتنا ما لیدلی دي موږ لیدلی دي موږ وما يتخلف عنها د دغه 5 لمنځو څخه خلاف ورزي نه کوي لا منافق معلوم نفاق یو معلوم سړی وي چې د منافق علامه پرې وي د هغه کوي کنې بل سړی نه کوي خود انسان دی وخت عذر پیښیږي یو مخسماجت ترکوهي هغه د نفاق علامه ده ولقد كان الرجل وای داسې به عبدالله بن مسعود وایي لقد كان الرجل یو سړی به یوتا بها د باندې به د راتګ کېدی ناجوړه به وي یهادا بین الرجلین د 2 کسانو پر وژو باندې به لاس نیولي وو حتی یقام فی الصف راتلی به په صف کې به ودرېدی رواه مسلم دا حدیث د مسلم شریف دی چې هغه حدیث دی چې د بخاري او د مسلم حدیث هغه د قرآن را لاندې بیا د دوی هغه عبارتونه دي بیا د دوی حکم دی وبه قال حدثنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بیا پیغمبر اسلام د دې ډیر تایید کړی دی چې د جماعتو د راتګ ده وای کچیر دی وای په دا کورو کې کشنیانو زنان نه وای دا نه وای ما به د چم کړی وای و دا امر به می کړی وای چې دا کورو دا سامانونه و دا شیان دا اسباب وروسوځي په اور باندې دا څوک ناراضي وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذريه کچیر نوای په دا کورو کې زنانو په زنانو خو جماعت نسته کدا زنانو دا کشنیان بچان نوای اقمت صلاه العشاء ما به د ماخستن منځ قایم کړی وای وامرت ما به امر کړی وای د چا پتیانی یو څو ځوانان ته به امر کړی وای یحرقون ما فی البیوت بالنار چې دا په دوی سامانونه دي دا سامانونه وروسوځي او بل بدی حدیث کې حکم دادی چې یو اذان وسی په یو جماعت کې یو سړی حالت حاضر وي بیا د نزي تر وخت سي جماعت نه کړی او دا حکم د هر سړي د پاره دی چې ووزي بیرته اراده دراتک لري دا د پروا نه لري
یا مسافر وي روان وي دغه دا پروا نه لري، یا دی وي په دا جماعت کې اذان وسي خو دی د بل ماجت امام وي هغه دپاره ضرورت دی هغه به ځي هغه پروا نه لري، یا سنه د بل جماعت امام وي دا یو دغه رقم مسافر هم نه وي لمونځ یې هم نه وي کړی اراده د راتګ هم نه لري د دغه سړي دپاره بیا نه د جایزه سي جماعت اذان وسي بیا نو هغه به نه ځي بیا به نو انتظار کوي د لمانځه. وعنه بیا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره روایت دی قال امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ امر کو اذا کنتم فی المسجد فنودی بصلات چې اعلان وسو اذان وسو فلا يخرج احدكم تی بیا موزي حتی یصلی چې لمونځ وکړي. رواه احمد رحمت الله علیه دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه نقل کړی دی. نو هغه وایي و دا خلک ځین وتل دي یو هغه دی چې مثال د مازدیګر ټیم دی انسان لمونځ کړی دی په غلطي کې کړی دی اذان وسو بیا خو نو د مازدیګره بعد نفل نه کیږي نو چې دی اوس دوه من اقتدا په امام پسې وتړي د نفلو د مازدیګره بعد بیا نفل نسته یا هغه نه دی هغه دی ولاړ سي. یا یو سړی دی ووتی برته د راتګ اراده لري هغه پروا نه لري، یا یو سړی دی مسافر دی بیا چې اذان وسو نو هغه مجبوره دی ځي، یا یو سړی دی چې اذان وسو خو اوس په کار نه دی چې دی وتلی وای خو دی د بل مسجد امام دی نو ضرور دی محتاج دی به وځي د ده ضرورت دی. نو د مسجد د جماعتو د پنځو دونه اهتمام راغلی دی حتی دی د په سترګو کې به یو مرض و یو ناجوړي به ولا به هم نبي علیه السلام اجازت نه ورکوي چې اذان اوري بس بیا راځي. بیا که انسان څه راضي دي که لمونځ تېر سوی وي لمونځ وی په لمانځه کې به شرکت وکړي که لمونځ تېر سوی وي خدای به دا لمانځه د هغې ثواب ورکړي بس دا اذان پنځه وخته چې کېږي دا اعلان کول چې اورېدل کېږي د دې معنا دا ده چې بس راځي.